بس خلق دا اعتراض کوي خصوصا دی توحید سره چې نه لګي بڑوی تاسو را توحید شروع کړی دی توحید کته او توحید ګره دا ټکي په قرآن او حدیث کې شته توحید ټکي قرآن او حدیث کې کوم ذکر راغلی ځان پوه که په دې باندې چې توحید دې ته وایي الله یوازې ګڼل په بندګۍ کې الله یو ګڼل په عبادت کې وضاحت کو ان شاء الله ان التوحید توحید دا مصدر دی د وحد یوحد توحید یو شی یو کول او لغت کې واضح ده یعنی یو شی یوازې کول یو شی یو ګڼل دا معنی توحید په لغت کې توحید ته کې قرآن او حدیث کې کوم ذکر راغلی جواب د دې مسئلې هغه دا دی چې قرآن کې دا معنی راغلی دی توحید قرآن کې ځای په ځای الله وی زما بندگی یک یوازې وکړئ خالص وکړئ دا توحید دی که نه دوی نه جی زما دا ټکی پکار دی دا اوس هغه دی چې اصل کې د مسئلې سره عزت دی ټکی باندې ته څه کې دا معنی پرته ده قرآن کې که نه قرآن کې چې خود الله دا وی زما بندگی کوو صرف زما کوو دې ته توحید نه وی لکه موږ وایو توحید په عربۍ کې دې ته وایي چې یو شی یوازې ګڼل یو کول یوازې کول الله وی ما یوازې وګڼئ زما سره څوک شریک مه جوړوئ بندگی صرف زما وکئ قل هو الله احد احد یک یوازې دی نو توحید او احد دوی نه ما ته ټکی وښیه زما په دې معنی باندې کار نه کیږي زه به درته ټکی وښیم حدیث کې دا راځي امام مسلم دا حدیث راوړی دی جابر رضی الله عنه چې کله جابر رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج طریقه بیانوي حجة الوداع نو په هغې کې هغه وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم اهل بالتوحید پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلبیه ویلې او توحید پکې بیان کړی حجیان وی کنه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یا لا اله الا الله دا بیوی دا معنی دی توحید ته کې مشته الحمدلله او دې سره واستا کار سره چې ما دې ټکو ما دې دا ما دې دا